سلامونه کابل کې د ماښام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې بي بي سي پښتو نړۍ د وخت نننۍ خپرونه کې مو او د پښتونخوا د سکواش ښځینه لوبغاړې نورینا سرخواله وایي لوبې ته د پښتنو نجونو پر هڅولو کار کوي. د سپتمبر 28 د خبرونه کې د لوبو ګڼه وروسته راځي. پیل کې څو نور خبري مطالب راخلو. نورینا شمس د پښتونخوا سکواش لوبغاړې ده او په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د خپل ټاټوبي په استازیتوب لوبېدلې ده. دا وایي له ماشومتوبه یې له لوبو او سپورټ سره مینه وه، خو د سکواش لوبو الهام یې له مشهورو پښتنو لوبغاړو جهانګیر او جانشیر خان نه اخیستی دی. دا د تېره موده لندن ته دلته برېټانیا ته د روزنې لپاره راغلې وه او د سلمان میا یې په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی. د سکواش تکړه پښتنه لوبغاړې نورینا شمس د پاکستان په سطح د سکواش 3 نمبر بهترینه لوبغاړې ده. دې په ګڼو نړیوالو لوبو کې د پاکستان نمایندګي کړې او ډېرې جایزې یې ګټلي. نورینا شمس مودړواندې برطانیې ته راغلې وه چې په برستل ښار کې د سکواش لوبې د کوچینګ کورس کې برخه واخلي. نوموړې وایي له وړوکتوب راهیسې یې لوبو سره مینه لرله او بېلابېلې لوبې یې کړي، خو د سکواش لوبې الهام یې د مشهورو پښتنو لوبغاړو جهانګیر خان او جانشیر خان نه اخیستې. نورینا شمس غواړي په سکواش لوبه کې په نړیواله کچه د پاکستان لپاره نه یوازې ډېر میډلونه وګټي بلکې نورو جینکو له هم د دې زړه ورکړي چې د لوبو میدان ته راشي. زما چې کوم هدف دی هغه صرف دا نه دی چې زه په ورلډ چمپین شم او زه به ټرافي اوچته کړم او زه به ډېره زیاته خوشحاله شم. زما د یو ټرافي اوچتېدو پسې دونه غټ چینج راتلی شي چې خلک دې طرف ته راشي هغوی ته پته ولګي چې یاره یو جینۍ د دې قوم نه هر څه کولی شي، دونه تره پورې تللی شي چې دا ورلډ چمپین ټرافي ګټلی شي. نورینا شمس دلته برطانیه کې له تمرین وروسته استرالیا او بیا بیرته پاکستان ته ستنه شوه. د نورینا شمس کوچ وایي له کیسې متاثره دی او دا ډول تمرین کیمپونه به پر مکتب کې مهم رول ولري. هغه یوازې دلته سکواش لوبه کې د پرمختګ او درجه بندۍ کې د پورته تلو لپاره نه و راغلی، بلکې غوښتل چې د خپلې لوبې له لارې په پاکستان کې نور نجونې او ځوانان لوبو ته وهڅوي او هغوی ته الهام ورکړي. دلته برستل کې د دې په څېر د یوې لوبغاړې روزل زموږ لپاره د ویاړ خبره وه. د هغې موخه ډېره لویه ده. نورینا شمس د پاکستان په سیمه دیر کې پیدا شوې او په پېښور ښار کې لویه شوې ده. د افغانستان او پاکستان په ډیرو پښتنو سیمو کې د جنکو لوبو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي. نوموړې وایي د کورنۍ ملاتړ یې په کامیابۍ کې ډیر مهم رول لوبولی. سکواش په پاکستان کې له پخوا د راسې د جهانګیر خان او د جانشیر خان په شان ډیر مشهور پښتانه لوبغاړي پیدا کړي دي، خو اوس پکې د پښتنو جنکو هم ځان له ډیر لوی مقام جوړ کړی دی. پښتنو ټولنه کې د جینکو لوبې ته په ښه نظر نه کتل کېږي، خو اوس د دوی دا کیسه او لوبه لاسته راوړنو نه پس د سلګونو نورو جینکو لپاره یو لوی الهام دی. سلمان میا BBC لندن. نو دا خبري خبرونه مو همدلته خپل پای ته ورنږدې کي. که غواړئ بیا یې وګورئ د تل په څېر زموږ پر ویبپاڼه موندلی شئ BBC پشتو ټکي.com کې. دا خبرونه د 40 ساعتونو لپاره کتلی شئ. که مو انټرنیټ کمزوری و او مو نه شوی کړی دلته ورنږدې نو زموږ دا خبرونه پر یوټیوب BBC پشتو پاڼه هم کتلی شئ. نو د اوس لپاره مو پولیس سکتن سپارو. تر بلې خبرونې هر چېرې چې وئ الله مو مل. او د لوبو نیزه ګاڼه کې مو وار ورکوو.